رسمي شی همدا د جرندو دغه خو جلسه هغه دی کنجون سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به اوسېږئ. د خوږیاڼو ولسوالۍ وزیرو میاګانو کلي ته راغلی یم. دلته په دې ځای کې دغه زما شاته چې کوم دوه کسان ګورئ، دوی د جرندې پلونه جوړوي د تیږو نه. په دې اړه باندې به د دې دواړو سره هم خبرې وکړو چې د تیږې نه د جرندې پل څنګه جوړیږي، په څومره وخت کې جوړوي، د کوم رقم تیږو نه جوړیږي او ډېرې پوښتنې به ترېنه ولرو. زموږ سره پاتې شئ، دغه کلیپ تر اخره وګورئ او خوند ترېنه واخلئ. دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړله چې کاکا سره به د دې کار په رابطه باندې خبرې کوو، پوښتنې به ترېنه لرو. کاکا نوم دې؟ نوم علیشا خان. علیشا خان د کوم ځای؟ د اسکې مینې. اسکې مینې. او دلته څومره وخت کېږي چې کار کوي؟ دلته ما 8 کاله وشول. 8 کاله وشول. او د تیږو نه د جرند پل چې جوړی ته یو پل په څومره وخت کې جوړوئ؟ ماتېږي ورکې زیاتې بیا جوړېږي، دا 15 شپو کې جوړېږي. 15 شپو کې جوړېږي. تیږې مختلفه دي که نه؟ هره تیږې نه جوړېږي؟ دې خپله تیږه ده. خپله تیږه ده؟ هغه کې به ګرځي، مطلب چې بې رنګه تیږه وي، هغې نه که جوړه کړي بس بیا څوک نه اخلي. مطلب څومره د ښی او تورې په اسه باندې جوړې خپله ځانګړې تیږې دي چې هغې نه جوړېږي. د دې خپل تیږې دي. بیا دې کې مشران وایي چې دې کې 2 قسمه تیږې دي، وایي چې یو ته نر وي بل ته یې ښځه وایي، چې دا رښتیا ده؟ شته دی، شته دی. دا څه رقم دی؟ ته لږ معلومات راکړې. دا داسې دی که نه، اوس مطلب یو هغه دی ګډ دی، د هغې نه چې ته 2 تیږې وکړي، هغه یو ځای نه کوي کار. یو ځای کار نه کوي؟ نه، یوه تیږه به دغه دی ورته اچوي بېله د بل ګټ نه، او دا بله به د بل نه ورته اچوي. بیا دې کې سره نر او هغه ښځه وي، هغه به سره داسې نه کېږي که یو تیږه دې ته برابره وي، تاسو په دغه باندې لکه پوهېږئ چې دغه تیږه د دې نه جرند پل جوړېږي، د هغې نه 2 رانې نه شي جوړولی؟ نه جوړوي، خو د هغې د سر دپاره کوم چې دی که نه، د پاسه پرې کېښودل کېږي، دا باید یو رقم تیږه وي، هغه بل رقم تیږه وي، نر او ښځه هغه حساب باندې. مطلب دا دی چې یوه به دغه به اچوي، دا مین هغه به اچوي، دی به لږ زګر. او د دې تیږې بیا تاسو څنګه پوهېږئ چې دا نر دی، دا تیږه او دا ښځه ده؟ څه نښې لري؟ دا نر چې دی که نه، دې کې غمي دي، سره غمي دي، او دې شنه کې چې دی که نه، دې کې بیا شنه دې کې دا خو ډېر وخت نیسي دا تیږه که نه؟ دا چې 15 ورځو کې یو تیږه مونږ جوړوو. داسې به هم دې کې کېږي چې کله تاسو تیږه جوړه کړئ، برابره شي او ماته شي؟ دا اوس ته ښیم، دا فلحال دا میاشت ما دا کړې نو دغه دانې ماتې کړې، درې اوس میاشت هم یو میاشت وشوله، 3 دانې 3 واړه ماتې شولې. بس هغه په مصرف هم وشو. دلته مصرف تاسو سره څوک دغه کوي که نه خپل د جیب نه؟ نه خپل د جیب نه کوو. هر ته د جیب نه دي؟ دا بیا چې دا تیږه جوړه کړئ چېرته وړئ؟ بس دا بیا وړو ښار ته. ښار کې بیا کلیوال اخلي، نورو ولایتونو ته څه رقم حساب؟ په منډۍ کې وچو، بس بیا څوک هغه شو، څوک را برابر شو واخیستله، بیا هغه پیسې تاسو ته درکوي. مخکې به جو، مخکې هغه و، دا سوداګر و د جمهوریت وخت کې که نه، او دې وخت کې اوس بېلګې او دغه هغه دي تلفونونه دي، په دا ورته تیاره کوو، بس په هر هغه باندې ورځ باندې بس بیا ځو، بس هغه باندې هغه به کوو، کار مال به کوو، بس مازدیګر بېرته بس هغه ته راځو کور ته.
په دې ځای کې دغه څټکونه چې دي پټ شوي دي نو دې انګار کې دا کې دي انګار چې هغلته سکاره چې بیا استاد ناست ده هغه ورته ته وایي ماشین پکې شمال ورکوي انګار تازه کېږي دا څټک نرمېږي استاد وایي چې دا بیا په دې بل څټک باندې وهي دا خولې او چې تېرې شي بیا دلته اوبو کې کېږدي ولاړ دي تاسو وکتل بیا د لرګي لاستې لري چې کله تېره شي اماده شي دوی دغه د ژرندې پل چې جوړوي د تیږې نه هلته ترېنه استفاده کوي باندې د دې ژرندو هغه جوړو پلونه او تېره کېږي همدې هغه باندې سکرو باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د افغانستان د ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو منګه دلته چې یو د شپږ کسان یو د ژرندو پلونو کار کوه او دا مې ډېره ده تیکې پخلی چای ډوډۍ شپه هر څه همدلته پراته یو او دا ګورې چې ډوډۍ پخوه او ترکاري کته هم خپله کوو نورو شپږ کسان نه څلور تلي کور ته او موږ دوه کسان چې کوم اوسي وه دلته یو دستي کار کوه ملګري وویل چې موږ 2 کسان اوس پاتې وو شپه 4 کسان لاړ دي 6 کسان یو دلته تاسو هر یو ځان ته کار کوئ دلته مطلب دا دی چې خو یو ځای کې پراته یې 2 کسان سره راغلي 2 کسان مرګړي سره نور دیګ میګ یو دیګ او هر څه دلته خپله کوي او کور ته تګ هم چې دی به دا 15 شپو کې ځو 15 شپو کې کور ته ځئ او 2 شپې کوئ بېرته راځئ خو دا کار خو ډېر سخت دی ما غوندې کس دا کار به نشي کولی نه شي کولی که سبا کلونه کېږي او دغه تېره کوئ بیا که پڅې کار نه کوي دا چټکونه دا ځانګړي چټکونه هم دي دا به هره ورځ ورته تېره کوي هره ورځ چې کار کوي کار نه وروسته به دا یو ځل بیا جوړوي مطلب هلته به هغه ته به هغه شي کار ته به لاړ شي څه به وي چې غرمه رالي به دا ورته تېره کوي چې تېره نه کوي دلته کار نه کوي دوستانو تاسو ولیدل چې د ژرندې اوبو لپاره دا کوم پل چې دی دا څنګه جوړیږي علي شاه خان کاکا خو ټوله تشریح درته درکړل او معلومات یې درکړل چې څه رقم تیږې نه دا ځانګړې تیږې دي د هغې نه جوړیږي او په ډېر خوارۍ سره جوړیږي تقریبا ده وویل چې میاشت کې مې د 3 تیږې جوړې کړلې خو ماتې شولې ډېر سخت کار دی دوی دلته راغلي دي شینوارو ولسوالۍ نه او دلته دغه سخت کار ته یې ملا تړلې ده د خپل کورنۍ او بچو دپاره یوه کپله ډوډۍ پیدا کوي کار نشته دی نه نشته ښه دا بیخي جوړ شوی دی دلته بیا په دې پسې موټر راځي او د دې ځای نه به دا جګې وړي به وړي بس ښه ښار ته وړي بس هلته بیا چوبه بیا څومره پیدا شو هلته وړي هغې نه بیا نور خریداران راځي بس نور ولایتو ته یې وړي کندوز او مزار درنو دوستانو د دې تیږې نه د ژرندې پل جوړول واقعا ډېر سخت کار دی یعنې آفرین دوی ته کې چې په دې دشته کې دلته پراته دي او د دې تیږو نه دا د ژرندې پلونه جوړوي او بیا یې خرڅوي نو الله تعالی دوی ته توفیق ورکړي خدای تعالی د دې په کار کې برکت واچوي واقعا ډېر سخت کار دی دا سور غمی چې لري دا هغه دی دا نر دی او دا شین غمی چې لري دا هغه ښځه ده دا بیا دواړه سره جوړه کېږي او بس بیا هغه کوي کار کوي او دا
خپل دغه همت وکړه خپل همت وکړي کینني واقعیت دی د بل چا په تمه باندې باید کیننو او خپل وطن ته خپل ځان ته خپل کورنۍ ته کار وکړو که په هره برخه کې باید همت وکړو واقعیت دی دوستانو دا وه یوه ښکلې معلوماتي خپرونه تاسو ولیدل چې د ژرندې پل د تیږې نه څنګه جوړیږي خدای دې وکړي چې دغه معلوماتي خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تاسې په لوی او مهربان الله سپارم د خدای په امان